د کهانه شروعات د افریقې د وړوکي او غریب کلی نه کیږي په کوم کې چې بسیدو نومې د 14 کال یو هلک اوسېد. هسره په دغه کور کې تر دې د پوره ډېر خلک اوسېدل. د سره وایي چې په دې هر ورځ د وړو په شور باندې را پاسېده. د سیدو په خپل ژوندۍ کې د ارمان چې دومره مال درت را پیدا کما چې زه په خپل کور د ټوله غریبي ختمه کما. د مور به دوپړه او باجی وخلي او د هم د ارمان چې هم د دې پشان جوړ شمه. دوست دا وخت چې په طریقې سره یورپ ته لاړ شمه او په هغه ځای کې بیا دومره غټ سنگر جوړ شمه چې د خپل ټوله غریبي به ختمه کما. د چې په کله هم ود کېده نو د مزغو کې بهر ورځ د یورپ خوبونه تاویدل. د سره په خوا کې درترم هم اوسېده. د کوم نوم چې موسی او بالکل هم د عمر دا دوانه یو ځای راغټ شوی او د سری په خپل منځ کې خملګری هم او سیدو چې کله خپل کور روزي نو مورته د پوسو کې کم خوازي چې دی ورته وایي موږ دوانه د فوټبال د پاره لاړو. پر سره دغه دوانه مورته داسې ولګيږي چې واقع دوی د لوبو د پاره لاړل خو په حقیقت کې دغه دوانه به هغه ته دروغ وایي. اصل کې دوی د خپل مجبوره د لاسه اوس مزدوري کوله او چې کوم هم پیسې به ګټلې نو هغه په خاموشي سره راجمع کول بیا په پټ ځای کې پټولې. د پاره چې دا مونږ خډېر جمع کو او بیا دې په ځل سره مونږ یورپ ته لاړ شو. د دې د پاره چې مونږ په خپل مستقبل بدل کو. ورځ موسی چې کله خپل پټي پیسې راواخلې او غوښ ماري نو په خوشاله سره هغه بیا سیرو ته دا خبرو کی دا پیسې اوس دومره شوې دي چې مونږ یورپ ته رسولې شي. خو سیدو لا اوس هم مطمئن او ورته وایي ویغه ډیر زیات لري د مونږ له بل کې غونډه کې نور پیسې هم پکار وي. د شپې په وخت کې سیدو چې کله خپل کور ته لاړ شي خپل مور ته دا خبرو کی زه یورپ ته غواړم. ا دې پورې دو سره د مور خاموش اوسېږي ولې چې هغه داس لګيږي چې دې ماته غپ لګي. اوس چې کله د مور په دې باندې پوښي چې دا زوی ماته رښتیا وایي نو په دې سره هغه ورته وزړه قصه را شروع کی. په زمونږ گاونډیانو هغوی هم ستا غونډه کې یورپ ته تګ غوښته خو په لاره کې څه په صحرا کې مړه شو او څه په سمندر کې داسې ډوب شو د کومو چې پکې لا تر اوسه پورې هم پته نه ده لګېدلې. د دوی په کلي کې تر دې ته پورې غربت و چې اکثر خلک په غیر قانوني طریقې سره یورپ ته تلل ولې چې هغوی سره به دومره پیسې نه وي چې جس په ذریعې سره د خپل ارمان یې پوره کړی. د مور ته د سخته غوسه شي چې خپله مور په غوسه کې پرېدو سره د دماغ سره خبره ورته رابدلې کړي او په خندا شي ورته دا خو ما تا سره هسې ګپ لګو خو په حقیقت کې د خپلې خبرې نه لږ غونډه کې هم نو اورېدلې. په سبا باندې موسی چې کله په خپل واره پسې کور ته راشي د پاره چې ځان سره یو ځای سکول ته بوځم نو په دې وخت کې سیدو مور موسی ودرې او هغه ته په سختۍ سره خبرې را شروع کړي زما راځي چې څومره هم خراب شو دی په شا باندې ستا لاس دی. دغه دواړه بیا په ستاسو طریقې سره د هغې نه خپل ځانونه راخلاص کړي او بیا چې کله د خپل کور له غونډه کې خوا لاړ شي نو موسی بیا سیرو ته په خبرو شي په دې خبره باندې د خپلې مور ته دا خبره ولې وکړه که چېرې دې دا پته ولګېدله چې دوی په رښتیا باندې روان دي نو دوی بیا مونږ چېرې هم پرې نه ږدي. سیرو په خاموشۍ سره د خپل تره دا خبرې اوري ول چې هغه ته را پته وه چې دې څه هم وایي دا ټوله ټیک وایي. د سکول نه پس دغه دواړه بیا واپس مزدورۍ له لاړ شي چې ګنټو د بهرن د پس دوی چې واپس کړه خپل کور ته راشي نو تر هغې پورې شپه شوې وه. کور ته په رارسېدو سره د سیدو مور یو ځل بیا اوس ده ته بیا په خبرو شي خو په دې وخت کې دی چې کله بیا د خپلې مور خبرو ته پام وکړي نو د مزغو ته یوه نوې ګاڼه راشي. ناڅاپه خپل پنسل او کاپي راواخلي او هغه ټوله ګاڼه پې ولیکي. د دې نه پس دی بیا ګاڼه را شروع کړي او د خپلو ملګرو سره بل هغه ګډاګانې وکړي. د ګاڼې د مکمل کولو نه پس دغه دواړه بیا سیسکو نومې یو کس سره د ملاوېدو دپاره لاړ شي ولې چې هغه په یورپ کې له غونډه کې وخت تېر کړی و. د هغه نه مشوره واخلي موږ دواړه یورپ ته تګ غواړو چې په دې سره سیسکو هغه دواړه په دې خبره باندې منې کړي. یورپ چې څنګه په ټي وي کې ښکاري داسې بالکل هم نه دی. پای کې د حد نه سیوا یخني وي او دې سره کوم خلک چې پکې غریب وي هغه په سړکونو باندې وده کېږي. دغه ځای د غریبانو زندګي تر دې ځای د غریبانو نه هم مشکله ده. په ځای کې د انسان هیڅ قسمه قدر نشته. دا د خبرو نه سیدو له غونډه کې ویریږي خو موسی ولې په دې خبره باندې بیا تسلي ورکوي دا موږ چې څومره محنت کړی دا اوس موږ ځای کېدو ته نشو پوره دی. موږ به اوس د خپل ارمان خامخا پوره کوو. موږ چې کله هم یورپ ته ورسېدو یا ساعته زموږ زندګي به دماغ سره بدلېږي. د چې اوس کله ښه په خیر عادو کې دغه دواړه د یو پال د کتلو والا خواله لاړ شي. په ځای کې هغه دوی له دا مشوره ورکړي وي تاسو داسې وکړئ چې د خپل نیکو د نیا قبر له لاړ شي هغوی ته د خپل زړه خبره وکړي او ما له بیا پوره 3 ورځې پس راشي. زه به له ستاسو دواړو نیا نوکونو روحونو سره خبرې کوم او ته تپوس پتې نه کوم چې دوی دپاره یورپ ټیک دی او که نه دی. دوی چې کله هم دغه شیانو کې واپس 3 ورځې پس دا خواله ورشي نو هغه ورته ووایي وي تاسو بالکل یورپ ته تلو دپاره تیار یې. په سره سیدو موسی د حد نه سیوا خوشحاله شو د هغوی دا یقین پیدا شي چې موږ د خپل ځان د ارمان خامخا پوره کوو. په سبا باندې دغه دواړه خپل مور او پلار د سره هم خبر نه کړي او د خپل ارمانونو د پوره کولو دپاره خپل کور پرېږدي. د بلا ګنټو د مسلسل سفر کولو نه پس دغه دواړه یوې داسې علاقې ته ورسېږي چې دلته چې د هغوی ملاقات یو داسې کس سره وشي کوم چې په خلکو له جعلي پاسپورټونه جوړول. په ځای کې دغه دواړه په لږ غونډه کې پیسو باندې ځان دپاره پاسپورټونه جوړ کړي او دې سره یې هغه کس ورته دا یقین هم ورکړي په کې چې په لاره کې دننه پولیسان تپوس کوي نو تاسو ورته د مخ سره دا خبره کوئ چې موږ د مالي نه راغلي یو. دا دواړه اوس په بس کې کښېني چې له غونډه کې مخکې تلو سره په یو چوکۍ باندې دوی سکیورټي ګارډ ودرېد. دوی چې کله دغه ځای کسانو پاسپورټونه چک کول شروع کړي
او بیا د سیدو د موسی پاسپورتونو ته پام شي نو په دې سره هغه تعجب غونډه کې سماسوس شي. ځکه دغه دوانو په پاسپورتونو لګیدل تصویرانو ته پام وکړو په هغه کې دغه دوانو هغه جامې چولې وي کم چې په دې وخت کې په بس کې هم اچولې وي. د کاروز د ماسره په دې باندې شک پیدا شو ته پوسټ نه وکي وي تاسو د پاسپورتونو کله جوړ کړی چې دغه دوانو ورته یو خبرو کوي 2 کاله مخکې په سر دغه کارټوب د شک په یقین کې بدل شي اوس په دې خبره باندې پوه شي چې دغه دوانو په غیر قانوني سره سفر کوي لګیا دي. بیا دغه دوانو د بس کول د لپاره دینه $50 رشوت وغواړي او دې سره د دمکی ورله هم ورکی وي چې چرته پیسې تاسو مال را نه کړې تاسو به بیا جیل ته لیکم چې بل سره مجبورن هغه دوانه $50 رشوت ورله ورکی. چې کله بیا بل خاطر ورسېږي نو په ځای کې دغه دوانو ملاقات او داسې کس سره وشي کم چې په دخل کونه $600 اغشتل او بیا په $1 باندې اټلی ته کسان لیکل. د پیسې د دې د پرداد نه سیوا ډېرې وي خو دې سره بل یو لار هم نه و. اخر دغه دوانه په دې خبر باندې رضا شو غله پوره $600 ورکی. بیا دغه دوانه ځان سره یو خفي ځای ته بوزي چرته چې دوی غونته کې بلها نور کسان هم د مخکې نه په انتظار چې شي بوخ کې یو کس د دوی خواله راشي او دوی بیا د هدایت ورکول شروع کی. موږ به سبانه خپل سفر را شروع کوو. موږ چې بکره په صحرا باندې سفر کوو نو کې د شپږ باندې ډاکوان هم حمله وکړي. هغوی بیا د خلکو نه سامان اخلي او دې سره د پیسو نه هم خلاصوي. تاسو داسې وکړئ چې دا پیسې په پلاستیک کې واچوئ او په خپلې خېټې کې پټې کړئ. دا طریقه به تاسو ته لږ غونډه کې تکلیف درکړي خو دې سره پیسې به هم بچ شي. په سبا باندې موسی زر سیدو راپاسي او په خوشحالۍ باندې دا خبره ورته وکړي موږ خپل سفر نن را شروع کوو. دې خبره په اورېدو سره سیدو هم سخت خوشحاله شي او زر بازار ته لاړ شي او د ځان دپاره ګرمې جامې راواخلي. ول چې هغه ته به داسې لګېدل چې اوس به موږ زر تر زر یورپ ته رسېږو. کله چې شپه شي نو دغه ټوپه ټول د خپل سفر تیاریانې را شروع کړي. تر باندې دونه مخکې موسی زر خپل ټوپه ټول پیسې راټولې کړي او په خپل وجود کې دننه پټې کړي دې دپاره چې په لاره کې ما څوک هم لوټ نه کړلی شي. اوس دې د باقي مسافرو سره په یو ګاډي کې کېنولی شي. هغه ګاډي اوس په صحرا کې په تیزۍ سره سفر شروع کړي چې په لاره کې د کندو کپرو په وخت کې یوه داسې جټکه دغه ګاډي ته ولګي د سره وایي چې مسافر ترې نه غورځېږي. په سره په ګاډي کې موجود کسان سخت ویرېږي. هغه ډرایور ته بار دا خبره کوي وي ګاډي ودروه خو په ځای کې د حیرانتیا خبره دا وه چې ډرایور د سره هم ګاډي ونه درېږي. هغه کس هم په هغه ځای کې مرګ ته پرېږدي او دې سره خپل ګاډي ورته باره تیزوي. پرې څو ټوپه مسافرو سره خپل ځان غم پیدا شو په مضبوطۍ سره خپل ځانونه کلک کړي. ول چې هغوی ته راپته وه وي که چېرې یو کس هم ښکته وغورځېده نو دا ګاډي ورته بیا د ودرېدو واله نه دی. یو ډېر اوږد سفر نه پس دغه دواړه بیا هغوی په یو خوشي ځای کې کوز کړي. دې پرې سره مازغه کار پرېږدي چې صحرا لا ختمه شوې هم نه ده. په ځای کې دوی ته صرف او صرف یو کس میلو شي کوم چې دغه ټوپه کسان د ځان سره پیاده را روان کړي او د یو خفیه ځای په اړخ باندې ور روان کړي. دا ټوپه ټوله کسان په دې وخت کې سخت یېرېدلي خو د مجبورۍ د وجې په خاموشۍ سره پای کس په شاته ور روان شي. په دې کې په تلو کې به دوی باندې ټوله شپه تېره شي او چې کله ماسپښین شي نو دا ځای خطرناکه ګرمي د دوی طاقتونه ختمول شروع کړي. په دغه وخت کې یوه ښځه د ډېر ستړي د وجې په ځمکه باندې راوغورځېږي. سرو د هغې د مدد دپاره ورمنډه کې ورپسې او هغې له اوبه ورکول شروع کړي. خو په دې وخت کې د ښځې حالت تر دې پورې خراب شوی و چې هم په هغه ځای کې بېهوشه شي. په دې کې موسی سر سیدو له اوازونه ورکوي ولې چې هغه سره دا یره وه وي که چېرې دا کسان زموږ نه مخکې لاړل نو په دې سره موږ ته بیا لار څوک ښایي. اوس پرې سره مجبورن سیدو هغه ښځه هم په هغه ځای کې پرېږده واپس مخکې سفر شروع کړي. خو په دې وخت کې اجګل له غونډه کې شاته وګوري نو ګوري چې ښځه واپس په اوښ کې راغله خو په اصل کې دا ټوپه ټوله د ده وهم و. اوس په تلو کې یو ځل بیا په دوی باندې شپه راشي. د شپې په وخت کې ناڅاپه چې وسلې والے کسان په دوی باندې حمله وکړي. دغه ټوپه ټول مسافرو نه پیسې سامان او دې سرې قیمتي ټوپه ټول څیزونه ترېنه واخلي. هغه چې کله نور کسان ولټوي نو هغوی ته ترېنه څه هم میلو نه شي چې په دې سره هغوی دوی په عجیبه غونډه کې تیلو په څښلو باندې مجبوره کړي. د هغوی دا مقصد و چې په دې سره به دغه ټوپه ټول کسانو خېټې خرابې شي او ټوپه ټول سامان به ترېنه بار ته روځي. په کسانو کې موسی هم شامل و چې په خپل وجودونو کې پیسې پټې کړې وي. هغه کسان موسی ځان سره را دې خوا کړي او په خپل ګاډي کې یې راکېنې. دغه وخت و چې سیدو او موسی په بل ځل باندې یو بل نه بېل شوي. د دې وجې دې کسانو ته دا مینه ترې را شروع کړي. ما هم د ده سره یې بوځي هغوی یوه خبره هم ونه لري. له هغه وخت پس بیا دغه ټوپه ټول مسافر یو ځل بیا خپل سفر را شروع کړي. د بلها ګنټو پورې بیا د سفر وکړي. بس تلو کې دوی د یو غټ بس خواله ورسېږي. دوی زر هغې بس ته وخېږي ولې چې دوی دا سوچ و چې دا موږ زر ته زر یورپ ته ورسوي. خو په حقیقت کې هغه بس په یوې داسې علاقې کې ورداخل شي چېرته کې چې په ورسېدو سره هغه ټوپه ټول کسان دغه ځای ګېټونه را بند کړي. هلته کې څومره هم کسان موجود وو د دغه مسافرو نه د دوی د نومونو او د ملک په باره کې تپوسونه را شروع کړي. په یو کس د دغه مسافرو خواله راشي او دا خبره ورته وکړي وي داسې عام څه ځای نه دی بلکې دا یو جیل دی او تاسو په دې وخت کې د یو غټ ګروپ په قبضه کې یې. تاسو سره اوس د خپل ځان نه خلاصولو صرف او صرف یوه لاره ده خپل کورونو ته رنګ وکړئ او زر تر زر موږ د پیسو انتظام وکړئ او که چېرې داسې نه وي نو په دې سره موږ به ستاسو نه ډز پورته کړو. دا ډاکوان د دغه کسان د یېرولو دپاره یوې کمرې ته یې بوځي چېرته کې چې په کسانو باندې مخکې نه ظلم را روان و. هغوی په کسانو باندې مسلسل ګرم تیرونه اړول او بیا دوی د سترګو د وړاندې نه یو پکې درد برداشت نه کړلی شي او مړ شي. د ګروپ والا کسان بیا د کسانو لاشونه دوی ته په دې خبره باندې وښایي وي که چېرې تاسو موږ له د خپل کورونو وال نمبر یې را نه کړئ نو په دې سره به ستاسو هم همدا انجام وي. ډېر د لاسه بله کسان ورله د خپل کورونو نمبر یې ورکړي په دې سره یې سیدو سره نه د خپل کور نمبر او نه دوی په کور کې موبایل موجود و. پرې سره هغه ډاکوان هغه راګیر کړي ورسزا والې کمرې ته یې بوځي. په ځای کې هغوی د بلها شپو پورې هغه الټه ځوړند کړي او دې سره بلها ظلمونه پرې هم وکړي. په سبا باندې هغه بیا د یوې کمرې ته بوځي ولې چې دا حالت اوس د ډېر حده پورې خراب شوی و. په دې سخت وخت کې هم
هغه بار د خپل مور نوم اخلي ولې چې هغه ته اوس دا احساس شوی چې ما په دې وخت کې د خپل مور ونه منلو ما دا څومره غټه غلطي وکړه د پاغزه کې سترګې پټې شي چې دل بیا په خوب کې خپل مور راشي او دې بیا چغې را شروع کړي چغې هغه مسافر هم ووري یو کس د خواړ راشي د کوم نوم چې مهدي وي او دل اوبه هم ورکړي د پاره چې ته بل غونته کې حوصله ملو شي دا ګروپ یو کس چې کله دوی خواړ راشي نو دوی د تاسو کې به تر کانه کار چاله ورسي به تر څه کسان لاسونه اوچت کی چې هغه د مغه سره خپل ځان خواله بوزي هغه بیا بل تاسو کې مزدور څوک دی چې په دې سره سیدو ورته هم لاس اوچت کی تدې بس هغه دا کسان ځان سره بار تر وباسي او په قطار کې ودري هي کسانو ته کوم چې مزدوران په پیسو باندې غشتل هڅه چې کله یو سوداګر راشي نو مهدي د مغه سره خوښ شي هڅه کله مهدي اخلي نو مهدي هغه ته دا خبر هم کوي زما د عمل کړه هم زما سره واخله دا زما شاګرد دی اوس هغه سیدو هم را واخلي اوس دغه دوانه په شریکه باندې کس کور ته لاړ شي پازه کې هغه کس دغه دوانه ته دا خبرو کوي په دې ځکه تاسو له یو مضبوط دیوال وخل پکاري کار نه مخکې کس دغه دوانه خو خوراک او دې سره آرام ورله هم ورکی دغه خونده کې آرام نه پس دغه دوانه خپل کار را شروع کی چې په اوسو ورځ کې دغه دوانه یو مضبوط دیوال دار تیار کی هغه چې کله په ځل د دی خپل راشي نو تصویر ورته خای په دې خبره باندې زمونږ د پاره ودا سي پواره پکار ده مې دا تصویر په دې سره د ډیر د لاسه کس ته دا خبرو کی مونږ خو تر لادي نو مخ جوړولې شو دې خبره نه هغه سخت متاثر شو دا خبره ورته کی وکي چې دا کار تاسو مکمل کړو به دې سره هم تاسو د مغ سری راځات کو دې پر دوه سره مې دی او سودو د مې سری په پوره مخنت سره کار را شروع کی سری په اوسو ورځ کې دغه دوانه یو کلی پواره تیار کی کله چې کار مکمل شي نو کس مالک په خپل باندې دوی د کار د دوه پاره راشي چې به سره دومره خوشاله شي دغه دوانه راځات کی نظر دونه پس دغه دوانه لیبیا ته لاړ شي چې هلته کې په ورسېدو سره سیرو د مغ سره خپل تر موسی پسې پګرځېدو شي پځه کې دی دار چاندا تاسو کوي په تاسو په زما غونته کې تور موسی نو مې هلک نه ویلیدل مې دی هم در سره مرسته را شروع کړې و هغه د یو کس د تاسو کې دلته کې ماته نوې مسافران چرته ملو شي چې خبر تو وای دلته کې توریان اوسېږي دا وی خپل محله ده دا دوه د مغ سره غلطه کې لاړ شي په دې سوچ پنځ کې د شمن د پازه کې موسی ملو شي د خلکو سره چې دوی کله ملو شي نو تر دې د پرخه خلک جوړي ورته وای موسی خو دلته کې نشته او تاسو موږ سره دلته کې اوسېدي ضرور شي چې کله دا خبره ووري نو په دې سره دغه دوه په مخونو باندې بلها مو د پس خندا راشي دا دوه د مزدورانو خاله ورشدي د پاره چې ګدي شغه ظالمانو په هغه باندې مزدوري را شروع کړي وي تر مزدوران په خوا کې مغه ملو نشي چې دغه دوه په دې سره مجبورن دا کسان سره پناه واخلي کوم چې دوی له پیشکش ور کړو په دې کې بلها کړو تیر شي اوس د پیسو د کمی د وجې دوی چې په کم ځای کې کار کو هغه هم پنشي په دې وخت کې سیرو ته د اطلاع هم ملو شي اوس په دې ځای کې یو تور هلک نوې راغی په دې پر دوه سرسیدو په منډه باندې کس خاله ورشي د پازه ګور چې کس په ځان باندې صادر راچولې د اودتي چې د نکله صادر اخوا کې نه ګوري دا خو څوک بل څوک نه بلکې زما تر موسی دی د بلا مو ته پس دغه دوان چې یو بل اوویني نیو بل ځان تر نږدې او بیا سي د خپل ترته وای اوس راځه چې د خپل ارمان نه پوره کو په موسی په دې وخت تر دې ته پوره کمزور چې هغه ورته انکار وکړي دې ته پوس کې وسل شي ودی چې موسی ورته وای اوس چې کړه دغه ظالمانو را تختیدم نور به ما باندې وکړو او زه په خپل باندې پټس لګېدلې ما چې دغه توي راځه چې هسپتال ته بوزم هغه ورته په دې خبر باندې انکار وکړي په دې ځای کې زمونږ غونډه کې تور خلکو له غونډه کې هم علاج نه ورکړل کیږي او ټاګي برانداخ په هم کټ کی زو خپل ملک ته واپس ته غواړم د دې پاره چې له غونډه کې په سکون باندې مړ شم ته موسی د خبرو پورې دوسره سیدو په دې خبر باندې پوه شي چې په دې باندې غزرمانو د کم حد پورې ظلمونه کړی دي تاسو خپل په دې خبر باندې بار پوها کوي موږ صورت ته د حد نه سیواران نږدې شو د دې وجه واپس د تلو خو له غونډه کې هم سوال نه پیدا کیږي ته بیا خپل تر ځان سره روان کی او د مزدور خواله راولي کم چې مخ کې ډاکټري کوله ډاکټر دې ته وای ودې پټس باندې لګېدلې دي خو دې باوجود د وجود ته هیڅ قسمه نقصان نه دی ورسېدل د دې مخ کې چې د خپل خراب شي موږ له بدره دویانه ورکول پکاري خدای یاد ساتي چې په دې ځکه دویانه توریانو ته نه ملاويږي زر تاسو لپاره چې په سپین کس باندې دویانه راغستل پکاري دا دوانه بیا دونه خواله ورشي او هغه باندې دویانه را واخلي اوس د کې بازي د خپل تر خیال ساتل شروع کی د پاره چې زر تزر ټیک شم دوانه بیا یو ځای په یورپ کې ور داخل شو اوس ورځ پس به ډاکټر ته خواله شو د خبرو کی وستاتره حالت خورس تر وځه خرابي د لپاره به موږ لزر تزر اپریشن کول پکاري او چې داس نه وي نو په بیا اسقا شو موږ بیا مجبورن هغه ته نکټ کول پکاري اته پر دوه سر سیدو سخت ویری کی ول چې پاغه کې د دې لپاره هسپتال هم نو موجود د اخر کې دا فیصله وکي زه به اټلی ته زم او د خپل تر به هم د ځان سره بوزم او د علاج پاغه کې کوم ته پس نظر کې سره دا غزي سمګلران سره خپل ځان را ملو چې کله غوي خپل ټوبه ټوله پیسې ورکړي نو غوي ورته وای په دې پیسې وبانه صرف اوس یو کسلی شي سو دا غوي د منته را شروع کی نور یو روپیا هم زما سره نشته چې په دې سره په دې خبر باندې رضا شي یو به تاسو دوانه بوزو خو په دې شرط باندې چې کیشته به په خپل باندې چلے دا کس دا منصوبه وا چې زه په باقي کسان هم واړم او چې پولیس ګيري نو دی بګيري چې کله په سبب باندې کیشته خو له ورسیږي او دی ګوري چې پاکستان کې نور هم بلا کسان دي دې کس په دې خبر باندې انکار کوي یمانه هو هم د کیشته چلول تل ناراضي ځان سره دا نو کسان ولې مړه کوم او په زور باندې کیشته ته
کینې چې کله بیا سفر را شروع کړي نو په نیمه لار کې په یو ښځې باندې د ماشوم د کېدو درد راشي چې زر تر زره دغه ځای ایمرجنسي والا سره رابطه وکړي وایي ورته دا خبره کوي تاسو په دې وخت کې دوه ملکونه په منځ کې روان یې تاسو ته په دې وخت کې فوج هم نشي درتللی بیا په ځان کې همت را پیدا کړي او هغه ښځې له پخپله باندې دا تسلي ورکوي غم مه کوه زه به تا خامخا رسومه په دې باندې په هغه ځای کې وخت تېرېږي او لږ غوندې وخت پس بیا د دې خوا یو هلیکاپټر راشي کوم چې په اصل کې د ریسکیو والو خوشقسمتۍ سره په دې سره دغه ټوله کسان بچ شي او که چېرې تاسو هم په لیګل طریقې سره یورپ ته تلو خواهش لرئ نو دې نه سبق ضرور واخلئ تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ماړه راکړئ اجازت بای بای